په سلامونه مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ښه راغلاست. دا چې تاسې ټول خبر یاست چې د حکومت لخوا پرېکړه شوې ده تر څو نجونې او ښځې نشي کولی له دې وروسته خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. او د مکتبونو په اړه پخوا لا پرېکړه شوې وه. دا تقریبا 1.5 کال کېږي چې د نجونو له 6م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د مکتبونو زده کړې بندې دي. په تازه پرېکړه کې دا ویل شوي دي چې تر امر ثاني پورې د نجونو تحصیل بهیر چې دی هغه ځنډېدلی دی. نو موږ ستاسې سره په ځینو بدو پایلو باندې د دې غږېږو. که څه هم دا زموږ خپل نظر دی خو تاسې یې در سره واورئ چې آیا زموږ نظر تاسې انتقاد ورباندې لرئ او که یا تاییدوئ. زما په نظر باندې د تعلیم مخه نیول د ښځو هغه هم په اوسني وخت کې دا به ډېرې بدې پایلې ولري. لکه څنګه زه مثالونه درته وایم ملګرو، دا د اوس دلته د تعلیم مخه ونیول شوه. تقریبا تخمینا یاره 10 څخه تر 15 میلیونه پورې ښځې او زنانه محصلانې شاګردانې دلته په تعلیم باندې بوختې دي. د دغو کورنۍ به وغواړي له دې ځای څخه له افغانستان څخه به د بهر وتلو اراده وکړي. او نړیوال خو تاسې ښه پوهېږئ دوستانو چې هغه د همیش لپاره زموږ دښمنان دي، دښمنان وو او دښمنان به وي. هغوی به دوی ته ځای ورکړي، د دې دپاره به ځای ورکړي چې د دوی غږ به واوري او خبرې به واوري او هغوی به دوی ته د نور کار څه نه وي د مهاجرت لار به ورته پرانیزي او هغوی به هلته ځای ورکړي. دا کورنۍ چې له دې ځایه ولاړې هلته هر وخت زموږ او ستاسې خو د مسلمانانو ټولنه ده، هلته خو ډېر داسې د مسلمانانو ټولنې نشته. دا خلک به ټوله یا استرالیا، کاناډا، امریکا او نور اروپایي هېوادونو ته ځي. د زده کړو لپاره به ټولو کورنۍ بیایي. که چیرې هلته دغه خلک خپل دغه اوسنی اسلام چې دی دا اوس چې دی مسلمانان دي، که چیرې دا هم وساتي د راتلونکي نسل یې تاسې څنګه ضمانت کوئ چې هغه به هلته مسلمانان پاتې شي؟ که راتلونکی نسل یې پاته هم سي بیا هم دریم راتلونکی نسل حتی څلرم راتلونکی نسل به 100% بس د اسلام سره به هغه هیڅ روابط ونه لري او هیڅ به په اسلام باندې پوه نه وي، ځکه هغه ټولنه دغسې ده، هغه ټولنه داسې جوړه ده. یو هغه مسلمانانو ورباندې حساب نه دی چې هغه هلته دي او بیا اسلام راوړی دی، هغه خلک له دې څخه جلا دي. نو د دې ګناه د دې دا به د چا وي او دا به څنګه کېږي او دا زموږ د هېواد اخر برخلیک به څنګه وي دلته؟ موږ به تر څه وخته په دې حالاتو باندې داسې ګرفتاره یو؟ موږ د حکومت څخه سره کوم مشکل نه لرو. دا حکومت زموږ خوښ دی، زموږ خوښ وو، زموږ به خوښ یي. خو ځینې پرېکړې لکه دغه چې د نجونو د مکتبونه یو ځل بند شول تر امر ثاني پورې. امر ثاني خو نو بیا تاسې پوهېږئ چې هېڅ راتلونکی نه ده. اوس بیا لوړې زده کړې بندېږي د نجونو. زما په نظر سخت قوانین دي ورباندې پلي شي دلته په هېواد کې. ورته ودې ویل شي چې بازار ته به بې حجابه مطلقا ښځې نه راوځي. پوهنتون ته ځي، که انسټیټوټ ته ځي، که بل زده کړې ته ځي، هېڅکله به دا په بې حجابي کې نه راځي. حتی دوی د خپل حجاب ورته انتخاب کړي چې دا رقم حجاب واغوندئ، دا رقم په دې لاره باندې راسئ او حتی ورته ودې وایي چې یو محرم در سره راولئ چې تاسې پر لارې باندې بوځي او بېرته یې راولئ. خو د تعلیم مطلق مخه نیول زموږ او ستاسې د هېواد لپاره، زموږ ستاسې د ملت لپاره دا ډېره سخته تاواني ده او ډېرې بدې پایلې به ولري. یوه پایله یې ما تاسې ته وویله، بله پایله یې دوستانو داسې ده چې بیا هم دلته د ملت غږ راپورته کېږي، د خلکو غږ راپورته کېږي چې له موږ سره ظلم کېږي، حتی خپل حق نه راکول کېږي. د دې په مقابل کې بیا نړیوال یو تصمیم نیسي. لکه تاسې ولیدل دغه تېر ځل چې دلته ټول نړیوال سره کښېنستل او تصمیم یې ونیوی پر افغانستان باندې یرغل راوړ. دلته څومره په لکونو په میلیونونو خلک شهیدان، زخمیان، کونډې، یتیمان هر څه راغلل. دا به بیا داسې بدې پایلې ولري او یا به هم زموږ ستاسې د هېواد هغه بېکاره ځوانانو، بېکاره خلکو ته به له هغوی ځای څخه د دوی ملاتړ وکړي، پیسې به ورکړي، اسلحې به ورکړي. زموږ ستاسې هېواد به بیا نارامه وي، بیا به موږ ستاسې مرګونو ته ځو، بیا به د ځوانانو خالص جسدونه ښخوو، هېڅ به نور زموږ ستاسې لپاره راتلونکي ونه لري. نو په ډېر احترام موږ د حکومت څخه خواهش کوو، هیله کوو چې د زده کړو دپاره دې سخت قیودات وړاندې کړي او
هر رقم چې د دوی خوښه وي په هغه لاره دې وړاندې کړي، خو د تعلیم مطلق مخه نیول په هیڅ لاره نه زموږ لپاره په ګټه تمامېدای سي او نه د دوی لپاره په ګټه تمامېدای سي او نه دا زموږ هېواد پر دې رقم باندې ارامېدای سي او نه موږ هیڅ روښانه راتلونکی به ونه لرو. موږ یوه مور که تعلیم یافته وي ملګرو هغه مکمله کورنۍ روزلی شي. پلار که تعلیم یافته وي هغه د ورځې په د باندې کارو باندې اخته وي، ماښام ستړی کور ته راځي. یوه مور ټوله ورځ د بچیانو روزنې له غاړې ده، بچیان روزي. هغه که تعلیم یافته وي هغه به خپل حق غوښتلی سي، هغه به په بدو کې نه ورکول کېږي، هغه به په زور سپین ږیري ته نه ورکول کېږي، هغه به خپل حق اقلا غوښتلی سي، خپل لمونځ به زده یي، په پوهنتون کې همدارنګه لکه په مدرسه کې ځان پیژندل کېږي، د الله تعالی پیژندل کېږي، قرآن پیژندل کېږي، اسلام پیژندل کېږي. دا ټولې لارې پکې سته، خو بدبختانه چې بیا هم د دې برسیره زموږ د خوندې لپاره د زده کړو دروازې بندېږي. نو په ډېر تعصب سره الله تعالی دې وکړي چې زموږ غږ تر حکومته پورې ورسېږي او هغوی واوري.